هو یوه دې وي بلا دې وکړه در باندې پریوزه تر وستۍ ډولۍ لړونه ملګرو سلام مې واخلئ راځئ ځوانانو تاسو راتېروځئ داسې کار دی ملګرو چې ټوخی به ورته هم وکړو ملګرو داسې کار دی چې نن یوه ډولۍ روانه ده او دا هغه ډولۍ ده چې دا نن جوړه شوه او دا ډولۍ به یو څو ورځې پس باقاعده په روایتي توګه باندې مشران به د دې یو لړ به چې کوم دی نو اباسین صاحب نیولی بل به بختیار خټک صاحب نیولی یې زما ملګرو د پښتون وطن ګل ګل نومونه به شانګلې ته راځي دا درته نه وایم چې دا ډولۍ به د چای خو خبره دا ده چې هو د نغارې اواز دې راغی د دې اواز سره زما د اواز هم څه ګډوډ شو او په زړه سوری شي یاره او د کړه کوژدنه قصه به روانه وي ډولۍ روانه ده نن هسې د دې ډولۍ د تلو یو جلک درته ښیمه دا هغه ځوان دی چا چې د دې ډولۍ په جوړولو کې یو ډېر لوی کردار دی دا نصیب دی نو زه وایم چې نصیب تقدیر ته ګناه نشته بخت چې کوټه شي بادشاهیان ټکرې خوري نه نصیبه راځه ستا بخت نه دی کوټه زمونږ به پته لګي ډولۍ ده او دې نه وروستو به د بخت پته لګي نصیب جانه دا راته ووایه حالات سازګار دي که نه چې دا ډولۍ چې تا جوړه کړه په دې باندې څومره وخت ولګېده دا خو درېیمه ورځ ده درېیمه ورځ ده چې په دې ستړی کې ته لګیا دا هلې ځلې کې نصیب جانه دا ډولۍ ختمې شوي دي د ډولو د ختمېدو سره د خلکو مینه هم ختمه شوې ده په خیر حالې ستړی مه شي یو بل ملګری هم راغی څنګه یې دوسته ښه ټیک ټاک خوشحاله دا شی ختم نو دا ختم وکړه نه دا موږ بیا راژوندی کوو نو دې باره کې به ته څه ویل غواړې دا خو ښه دی ډېر ښه اقدام دی ښه د خلکو به یو بل سره مینه پیدا شي اخلاص جذبې پخوا خلک سوچه و تکړه و دا ډولۍ به وړی شوې زورور و اوس کمزوري شوي دي دا خو ډېر زیات کمزوري شوي اوس دا به نوی یو نوی دود دستور به وشي ډېره مهرباني الله دې خوشحاله لره نصیب جانه نو تا نه مې هم دا تپوس کوو چې پخوا به د خلکو یو بل سره مینه هم ډېره وه دغه ډولۍ له به راله هم ډولۍ به شریکه هم کړه اوس څنګه چې دا ډولۍ ختمه شوې دي داسې مینه ختمه شوې ده نو ستا څه خیال دی دا مینه به څنګه را ژوندی کوو په دې انسانانو کې دا کشر څنګه چې لکه تا دا سوچ وکړو داسې زه یم چې دا نورو خلک هم زمونږ داسې سوچ وکړي داسې خېږو ښه یو ګاډی جوړی که نه او کم از کم په هغې باندې 15-20 روپو 20,000 روپو پورې یا نوره خرچه پې هم راځي بیا د ګاډي تیل هم دی ډیکوریشن دی ډیکوریشن هم دی بله خبر دا ده چې زمونږ په شانګله کې خو هر کور ته روډ شته دی نو هر کور ته روډ نشته دی بیا هم هغه چې دی د یو ځای پورې د روډه پورې دغه وي شاباس دا ډولۍ داسې شی دی چې دا هر ځای ته رسي هر در ته هر ور ته نغرې کمرې وره ته ورسي او په دې باندې خرچه څومره راځي نصیب جانه نسبتاً دا 4-5,000 روپۍ خرچه پرې راځي هو دا دې پکې یو ډېر بل مهم پوینټ را برسېره کړو یعنې دومره اکنامیکل دی دومره ارزان دی نو به هر حال په کار ده چې دا پښتانه الریډي موږ لګیو په اقتصادي توګه باندې پښتانه کمزوري دي نو په کار ده چې دغه ډولۍ موږ هم دغسې جوړو زه خو چې په کوم نیت باندې وایم نو هغې کې دا هم ده چې په دې ډولۍ کې یوه خپله مینه ده نصیبه رښتیا خبره خو دا دی هغه ډولۍ روانه ده نن دا ډولۍ موږ چرته چې جوړه شوې وه دا دې خوا شیشڼو نوم یو علاقه ده زمونږ په هغې کې جوړه وه دا راوړي زمونږ ځای ته نو نن د دې دغه سرسري قصې در سره شریکومه د ډولۍ قصې خو به تاسو بله ورځ ووینئ چې دا ډولۍ اباسین صاحب راوچته کي ای های سوچ کوئ اباسین خو زمونږ داسې اباسین دی چې دی لاهوکی خلک خو دا اباسین صاحب ډېر محترم زمونږ مشر دوی به دا ډولۍ راوچتئ دغسې به ورسره ډېر پېژندلي وتلي نومونه سیاستمدار به هم راځي د ټولنیزو رسنیو فعالان به هم راځي د دې تر څنګه د آرټ د فن د هنر د دنیا ملګري به هم راځي دغسې زموږ سره چې په دې ټولنه کې کومه طبقه ده کوم کلاس دی ټول ملګري به راځي که خیري ژوند به آبادو راځئ د ډولۍ دغه سلسله جي نصیب جانه څه دی وی ما هم دا خبره کوله چې لکه په دې څنګه چې دا پروګرام وشي زه یم چې زمونږ په کلي کې نور هم ښه یعنې ټول د ډولو پروګرامونه شي ډېر زبردست یاره دا دې ښه خبره وکړه دا به زمونږ د ټول خلکو ته خواست وي چې دا رواج ښکلی هم دی دې کې مینه هم ده دې کې اخلاص هم دی خلک هم راغونډ شي او بل دا ده چې دا ډېر ریزنیبل هم دی نو ډېر خوند به وکړي ډېره مزه به وکړي او بل یو کلچر دی نصیبه دا به را ژوندی شي که نه یو ثقافت دی نو هغه به ژوندی شي مخکې ځو سره د ډولۍ روانو جي
ملګرو روغانې بابا خدای بخلې هغه یو شعر دی چې که سل جنازې ځي پروا مې نه وي روغانیه خو خوا کې چې مې تېره شي ډولۍ لیونی کېږم نو دا هغه ډولۍ ده او پته نشته دی خو زه په خپله دغه کلتور ته ډېر خوشبینه یم د دې راژوندي کول یا ریوایول ما ته خپله لږ خوند راکوي دا ګاډی دی او دغه ډولۍ ده تقابلي جایزه اخلو سرجي سلام علیکم سرجي زنانه خو نشته که نه تاسو ښه جي ټیک ټاک خوشحاله یاره جي داسې دا ډولۍ به ډکېږي ډېره زر خو سرجي دا بیا را تازه کوو تاسو به څه ویل غواړئ د ډولۍ په اړه یا دا کلتور که د دې ریوایول وشي دا بیا راشي نو دا څومره زمونږ مینه اخلاص جذبې نورې پیاوړې کولی شي ډولۍ خو زمونږ د پښتنو هغه پخوانی رسم او رواج دی چې دا په دې د علاقه ښکلې ښکاري اوس ورځ د ورځ د هغه نوي کلچر راتلو سره سیستم ورو ختمیږي نو که دا تازه شي او خلک بیا دا څیز خپل کړي نو هغه پخواني مینه به راشي اخلاص به راشي رسم او رواج د پښتونوالي هغه اثرات به راښکاره شي ډېره ښکلې خبرې ارشاد صاحب تاسو که څه خبره شریکول غواړئ د ډولۍ په اړه همدغه د پښتنو دا یو ښکاره نښه وه دا ختمه شوه تاسو را ژوندۍ کړه دا که نه غټ خوند به وکړي دا خوشحاله راته اوسئ انشاءالله په 30مه نیټه به کې خیري نورې قصې کوو ښه خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه کومه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی جانانه ښې د کوم طرفه رالې دا ډولۍ دې ولیده چې راتېر شوې نو څه خوند یې وکړو څه احساس دې وپارېده جذبې دې تاندې شوې اها نو څنګه که دا ډولۍ دا قصه موږ کوو نو څه دې خیال دی لکه یو خوند نه کوي ډېره زیاته به ښه وي او ډېر خوند به وکړي ډېر خوند به وکړي اها دې سره چې هغه سورنۍ او هغه ډول یو توی خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه دې کوم ډېره مننه دې کوم ډېره مینه او احترام خوشحاله راته اوسئ زما ډېر پخوانی استاد چا چې زموږ روزنه پالنه کړې ده سرجي ډولۍ ولیده خوند یې وکړو که نه په کار دي دا څیزونه سرجي ډېره مننه کومه سرجي تھینک یو ډېره مننه کومه خوشحاله راته اوسئ ملګرو ډولۍ ده او دا لا تشه ډولۍ ده ملګرو دا به ډکېږي هی هی واه 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 دانش صاحب وایي چې دا به نوره قصه کېږي بیا به نور خلک را پیدا شي بیا به نور خلک نو دا به ډکېږي جي دا به ډکېږي او ملګرو ډولۍ را روانه ده غیر چاپیره د شانګلې ښکلاګانې ځوانان هم خوشحاله دي تازه تازه احساس وږمې په ما باندې راپاشي د ډولۍ لړونه یې نیولې دي د ډولۍ خپل یو اهمیت خپل یو ارزښت خپل یو سوچوالی خپل یو اخلاص چې په ډولۍ کې به ډولیانې ګاډو ته بدل شوې او پته نشته دی ګاډي به جهازونو ته بدلیږي جهازونه به بیا جټ جهازونو ته بدلیږي رفتار د زمانې ډېر تیز روان دی پکار ده چې د وخت د زغل سره هم منډه ووالی شي خو روایات هم مسخ نه کړی شي روایات هم ژوندي پاتې شي یو دوه ځوانان را روان دي چې د ډولۍ د روایتونه باړو خبر نه دي نو تپوس کوو ځوانانو وعلیکم سلام تاسو په خپل عمر کې چېرته ډولۍ لیدلې ده دا په ډومبی ځل دی چې تاسو به په ډولۍ کې واده وینئ نو څه احساس به ستاسو هسې زمونږ خو دا احساس چې زمونږ کوم آبا او اجداد چې د هغو کلچر به ژوندی شي او دا ښه خبره ده اوسنی کوم جنریشن چې دی نو هغو دې طرف ته سره فکر نشته په خپلو غټو الفاظو کې د دې سخته ستاینه کوو چې تاسو دا غټ سټپ واغځوو کنې اوس داسې څوک هم نه کوي د غټو غټو ګاډو شوق کوي چې په هغې کې نه وي چې ګاډي سیوا وي لوی لوی ګاډي وي بی ام ډبلیو فراري پراډوز نو دغسې د خلکو ذهنونه هم هغه رو هغه طرفونو ته ځي دا وایي ښه واده و نه نه سوچا خالص مخلص واده پکار دی زما په خیال اوریجنل داسې دی چې د دې روایاتو سره به انشاءالله خلک وایي دا ښه واده و صحیح ده خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه کوم ډېره مننه کومه ملګرو ډولۍ روانه ده ځای په ځای باندې خلک هم راځي د ډولۍ چې کوم ځوانانو ډولچیان به دې ته وي او یا به ورته څه وي هغه ستړي شو ډولچیان به اوس بیا ډولۍ ته لاس کړي او دغسې ډولۍ بیا یو ځل خپل سفر شروع کو نو د دې ډولۍ سره چې داسې لږ ونې سورنۍ راشي لږ ونې باجې هرمونیم دغسې ډول ورسره راشي بیا به د ډولۍ د خوندونو نور اندازه لګي ډولۍ مې یکې تنها را په مخه کړې ده هېڅ وایي چې دا یو بل ملګری دی مخکې د دې نه چې زه شعر ووایم دی به د ډولۍ باره کې خپله خبره هم کوي نو اخوا لاړ شه ملګريه د ډولۍ لار دې خطا کړه صراط مستقیم ته به څه ویل غواړې واه جي واه د واده نه مخکې خوشحاله اوسې ډېره مننه کومه
هیڅ اعتبار پر روانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما زیدرو راځه زویه ډولۍ راخوشې ده. بره هم څه ځوانان دي. ځوانانو ډولۍ باره کې به تاسو څه وایئ؟ ها مزه کوي؟ اواز نه راځي، اواز کمزوری دی. خوشحاله اوسئ ځوانانو. د اسمان نه د ډولۍ ستاینه وکړه. السلام علیکم، ستړي مه شئ. دا ګاډی او دا ډولۍ اوس تاسو اندازه وکړئ ملګرو چې په دې ځم که په دې، چې په دې کې کم یو روایات، د دې کې کمه یوه مینه، کم یو اخلاص. زه دلته دا خبره هم نه کول غواړم داسې نه چې دا خلک د دې نه بله معنی والي چې سړي ډولۍ سره پیدا کړه چې زمونږ د ګاډو یې بیخ بنیاد ویست. ګاډی هم بد شی نه دی، خدای پاک دې هر چاله ورکړي چې کم خلک ورته خوشحالېږي. خو زه دا وایم چې خلک ځان ستړی کړي، خواري وکړي او ټولې پیسې یا ټویټې لا یا سوزکي لا یا بل چاله ورکړي. ولې نه چې خپل روایتي څیزونه، کلتوري څیزونه داسې به ځئ داسې به ځئ، هغه موږ را ژوندي کړو. په خیر ستړی مه شئ جانانه، ښه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله. او دا زمونږ روایات رو ژوندي کېږي. داسې به ځئ وروره، داسې په پورته به ځئ ښه، په کته یې کلي ته وینه سئ ګورئ، بل کار راله ونه ګورئ.